سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو امیر حسین امیر یم غلي د اتحاد پرواز صاحب نه د فروری په 14 نیټه باندې د چلګزي بابا سادو ګاډۍ کې دریاب صاحب چې کوم پروګرام جوړ کړی هغې په باره کې راغلي اتحاد پرواز صاحب نه بلنه مو وله ورکوله زموږ بلنه ډېر په درناوښت باندې قبوله کړله زموږ د پروګرام د مشر مېلمه په حیث باندې موږ سره چا د تعارف محتاج نه دی شعرونه به ترې هم یو څه واورو ځکه چې دومره راغلي او تږي لاړ شو بیا به خوند نه کوي پرواز صاحب پروګرام کې ستړي مه شي هر کله ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ټولو ملګرو خصوصي توګه دریاب صاحب او ډېره مننه چې راغلي وخت مو رابخلی بیا مو د بلنې ذکر وکړه خوشحاله اوسئ قدرمن شئ ډېره مننه نو شعرونه به ترې اورو ښه پرواز صاحب به سره راپرزو که بالکل چې هغه کونډه پکې خپل یتیمانان وچ کړي هغه جونګړه خو دې دا ځلې باران وچ کړي خزان وهلي پاڼه هم ښکته بې ځایه نه ځي چېرته اوبو کې او مېږی به پرې خپل ځان وچ کړي څوک د جوبات ته ورانېدو تپوس هم نشي کوی خلک حیران دي چې ځان بچ کړي که ایمان بچ کړي ډېر ښه یار ډېر ښه زه ټوله شپه کرم ریبم او زړه کې دا وایم چې هغه مرغۍ به بچي څنګه له طوفان بچ کړي زه د کافرو نه کافر یم ما به وبخي خو پروازه ګرانه ده چې دا مسلمانانو بچ کړي پرواز صاحب ډېر ښه دی زه د کافرو نه کافر یم ما به وبخي خو هاي هاي پروازه ګرانه ده چې دا مسلمانانو بچ کړي ډېر ښه دی ډېر ښه آینه کې خپل بشر په کاڼو ولم اوس د خپلې کوڅې ور په کاڼو ولم اوس تر دومره حده خوښ یم یوازې د خپل سوري هم دا سر په کاڼو ولم ډېر ښه دی یار ډېر ښه ډېر ښه د خو ستا لخوا هوا هم بنده کړي غر ته ژاړم او غر په کاڼو ولم د خو ستا لخوا هوا هم بنده کړي غر ته ژاړم او غر په کاڼو ولم دریاب صاحب چېرته خدای نه منکر شوی یم ښکاري په خوبونو کې سره زر په کاڼو ولم ډېر ښه چېرته خدای نه منکر شوی یم ښکاري په خوبونو کې سره زر په کاڼو ولم او شعر دی د اودو مارغانو تل سر د خطروي د اودو مارغانو تل سر د خطروي ونې بوټي زاک سر په کاڼو ډېر ښه دی یار واه یو مې خوري او بل مې تل په اوږو بار وي ستا تصویر او خپل څادر په کاڼو ولم ډېر ښه دی پرواز بھائی او د وصال په شپه یې څومره زر سبا چې راوخېږي نو لمر په کاڼو ولم د وصال په شپه یې څومره زر سبا که چې راوخېږي لمر په کاڼو ولم نن پرې بله تجربه کوم پروازه نن زما نمبرور په کاڼو ولم ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی پروازه ډېره زیاته مننه الله دې ژوندی لره یار کمال دې کړی دی یار هغه ستاسو فرمایش چې د نوټونو په جیبونو کې خبرې بند دي د رشته دارو هم څو ورځو نه نمبر یې بند ډېر ښه دی او دا په هر کور باندې سوري سوري برجونه وینئ دلته په ډزو ازادي ده او سندرې بند دي ډېر ښه یار ډېر ښه په هر کور باندې سوري سوري برجونه وینئ دلته په ډزو ازادي ده او سندرې بند دي که غږ درځي نو په یارانو سلامونه وایه زه لږ راګیر یم د وطن لارې ګودرې بند دي او د هغوی سوال و چې موږ دومره شهیدان ولیو ډېر ښه جواب دی خو ما باندې خبرې بند ډېر ښه دی یار د هغوی سوال و چې موږ دومره شهیدان ولیو ډېر ښه جواب دی خو ما باندې خبرې بند دي ښه دی یار او که ستاسو خیال وي د څو ورځو نه بیخي امن دی چې په رښتیا جنګونه بند دي که ډالرې بند دي ډېر ښه دی دی ووایه یار ډېر ښه که ستاسو خیال وي د څو ورځو نه بیخي امن دی چې په رښتیا جنګونه بند دي که ډالرې بند دي ډېر ښه او دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللي دي زما اوس ډېر ضروري کار دی او دفتر یې بند دی ووایه ډېر ښه شعر دی دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللي دي زما اوس ډېر ضروري کار دی او دفتر یې بند دي پروازه هلته چېرته خدای ته شکایت ونه کړي د دې مرغانو دې په تار باندې وزرې بند دي ډېر ښه دی یار ډېر ښه پروازه واه په دواړو سترګو د مینې چل ورځي هنر د زندګۍ ورځي دلته کمرې ته یو سړي پسې مرغۍ ورځي ډېر ښه دی مینې چل ورځي هنر د زندګۍ ورځي دلته کمرې ته یو سړي پسې مرغۍ ورځي او هغه ملنګ به چې په سیند کې اشرفۍ شیندلې اوس چې څوک کار کوي په لاس اشرفۍ ورځي ډېر ښه دی یار د دې پیرانو په موټرو باندې مه تېروځئ د مریدانو یې په خپلو کې پوښتۍ ورځي ډېر ښه دی یار ډېر ښه د دې پیرانو
ها په موټرو باندې مته روزي دانو په خپلو کې پختې ورځي ورځي دریاب صاحب پرواز خدای چې ساتي ور او بس کوي بیا دې پټال کې ورځي بیا دې په کشته ورځي ډېر ښه دی یار ډېر زبردست ډېر ښه باقي صاحب تاسو په نوم باندې هغه چې دلته د بدنامو خلکو ځان ساتي ها دغه سړی هیرا منډۍ کې دلالان ساتي دی وایه ډېر ښه هغه چې دی دلته د بدنامو خلکو ځان ساتي دغه سړی هیرا منډۍ کې دلالان ساتي ها ځکه ټوپک ساتم نو وخت دی ته جوړ کړی یم ها دلته منځونه خلک نه کوي خو ځان ساتي ډېر ښه شعر دی یار واه یو ملاقات نه پس مې ټول وجود دردونه کوي دا خلک ولې په لستوڼو کې ماران ساتي ملاقات نه پس مې ټول وجود دردونه کوي دا خلک ولې په لستوڼو کې ماران ساتي ښه شعر دی یار دا چې د نورو عزتونو سره لوبې کوي هغه سړی په خپله ځان له نوکران ساتي ښه شعر دی یار پروازه زه هغه ځوانانو له کتاب غواړم چې څوک په سپیو کې مصروف دي او څوک چرګان ساتي ډېر ښه دی یار ډېر ښه یار ډېر زبردست دی دا چې سحر یې د ډیوو سره زنا کړې وه همدې سړو ته خو یې ټوله شپه رڼا کړې وه یار هغوی په ما پسې اوس هر ځای ته پوسونه کوي ورځې چې په ما پورې خندا کړې وه ډېر ښه دی یار دی ووایه یار دا ستا په شعر نوم دی دا شعر ډېر ښه دی هغوی په ما پسې اوس هر ځای ته پوسونه کوي هغه یو ورځ چې په ما پورې خندا کړې وه او دغه سحر یې چې پوره من احتجاج کړی و همدې سړو بېګا د خدای د کور اغلا کړې ډېر ښه شعر دی یو ښځه کور نه د عمرې په بهانه تللې وه پروازه هلته یې بیا 3 کاله زنا کړې وه ډېر ښه یار ډېره زیاته ډېره زیاته مننه ملګرو واورېده تاسو خو مخکې مو اورېدلې خو موږ سره په پیدا ځل ووایئ ډېره زیاته مننه زبردست شعر